نن نهمه روژه ده او زه د سخرو د سرکې ته راغلی یم. کار دې څنګه و نن؟ ښه ټایر ده ماشاءالله، د روژې برکته کارونه کېږي. روژه ماتی هم وکړه په خیر؟ او شکر دی الحمدلله. بازارونه یې څنګه دي روژې او د روژه ماتي ټیم کې؟ والله شکر دی الحمدلله. بس ښه بازار دوستانو اذانونه دي دا ورور به هم روژه ماته کړي، مونږ به هم روژه ماته کړو. خپل وطن ګل وطن دی. دلته کارونه ډېر دي. 100 کاله مخکې چې زه راغلم بیخي کاروبار نه و که نه. اوس شکر دی دغې کې ما سره 11 کارګر کار کوي. روژه مات ته 15 دقیقې پاتې دي. دې ټیم کې به ستاسو کار هم ښیي. روژه مات کې موږ کار ښیي، هغې نه پس بیا کار لږ سلو. سلامونه درنو لیدونکو، نن نهمه روژه ده او زه د سخرو د سرکې ته راغلی یم. دلته به تاسو ته د روژه ماتي خپرونه وړاندې کړم. نو هیله ده چې د خپرونې څخه خوند واخلئ او خپرونه تر وروستۍ شېبې پورې راسره وګورئ. لیدونکو روژه ماتي ته تقریبا 15 دقیقې 14 دقیقې پاتې، نو دلته د یو کراچۍ والا سره مرکه کوو. نو دا نو تاسو ته به ووایي چې څه خرڅوي، چې خرڅوئ ورور؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. والله شربت خرڅوو، بس ماښام د لږ ټایم پاتې دی. بازارونه یې څنګه دي روژې او د روژه ماتي ټیم کې؟ والله شکر دی الحمدلله. بس ښه بازار دی. څومره وخت کېږي چې دغه کار کوي؟ والله یو 15 ورځې کېږي. د شپه همدې روژې کې دا کراچۍ جوړه کړې؟ روژې نه مخکې دې څه کار کوي؟ روژې نه مخکې مې بس وزګار وم. کور کې کوم ځای کې دی کور هم؟ کور هم خوږیاڼو کې دی. خوږیاڼو کوم ځای کې؟ نیملې کلي کې. میمله نو ډېر یو ښایسته باغ هم لري. کومه ورځ به م را دعوت کړي ورته؟ ولې نه، مشکل نه شو. په دواړو سترګو هر وخت راځئ. کاروبار دې څنګه دی؟ روژه ماتي ټیم کې خلک سودا د خاطر راځي زیات یا نه؟ او راځي ولا خوشحاله یې دی نه؟ ولا ښه راځي. بس مننه وروره، شکر دی چې خپل کاروبار نه راځي. نو که لیدونکو ته کوم پیغام لرې، پیغام دې لیدونکو ته وړاندې کړه. ولا چې بس دا پیغام لرم پوه شئ، بس چې خپل روزګار وکړي او بې روزګاره نه وخت تېر نه کړي. اورې بس خپل کاروبارونه بس خپل سر ته ورسوي. روژې نه بغیر یا روژې کې؟ ولا چې بس څوک وسه لري که نه توان لري، بس روژه کې هم کولی شي، روژې نه بعد هم کولی شي. ډېر ښه. وګوره دا بل ورور راغی، ورور ځان دې معرفي کاوه. وایي اجمل مې نوم دی وروره. چې کوم ولایت یې؟ د ننګرهار شمشاپور. د سخرو د ولسوالۍ مربوطه شوی. څه کار کوې دلته؟ دلته سبزي خرڅه وروره. څومره وخت کېږي چې سبزي خرڅوې؟ 14 کاله کېږي. 14 همدغه یو ځای کې د سرکې کې روژې کې چې دی کارونه دې کوم ذره ښه شوي دي یا نه؟ بس الله نه شکردار دی. بوزې نه روزه ښه ده، کار هم ښه ده پکې. د مازدیګري کې دغه ټیم کې به کار لګېږي نو؟ بس سبا نه لګېږي، غرمې نه پس تر ماښامه پورې. څومره کار کوې د ورځې؟ د ورځې 1500 روپۍ ګټم. 1500؟ لیدونکو ته خو کوم شعر نه وړاندې کوي؟ نه وروره، شعرو والا دی نه. څه پیغام لري؟ هغه نه شعرونه هغه باندې هغه به هم شعر وایي، ته دې خپل پیغام وړاندې کړه. بس پیغام مې دا ده چې وروره ټول په اتفاق کې او د غمو نه خلک ځانونه وساتي، اتفاق باندې وخت تېر کړي. دا ښه پیغام دی. اتفاق چې دی د هر ځای دپاره مهم دی. مننه وروره. ته وروره ځان راوپېژنه. نوم مې ادریس دی، د ننګرهار ولایت. د ننګرهار ولایت د کومې ولسوالۍ؟ سخرود ولسوالۍ. شی خرڅوي؟ کاوو پاتې تاړیا. څومره وخت کېږي چې کاوو او دا سبزي خرڅوي دلته؟ ما اول قرنطینه د شروع کار شروع کړی چې 15 کاله شو. د سخرو د سرکې کې ټول کار کړی؟ سرکې کې.
کاروبار نه څومره خوشاله یې نه یې روژې کې د کار څنګه ده روژې نه مخکې څنګه و ولا بس شکر د روژه کې ښه وي بوځګۍ نه روژه کې ډېر روژې کې څنګه کار ښه یو ټیم ډوډۍ هم راکمیږي که نه روژې کې بیا هم کار ښه یو وخت کمیږي یو وخت بچت ته تیار ویلی ځکه چې په دې یو سهار راوځو شلمې لاړ شو منډۍ ته بس سهار دې د ماسپښین ماسخوتن کې بیا ماښام کې روژه ماتي یو وخت خو بچت دی مالیه یو وخت خلک ډوډۍ هم نه خوري بیا هم کارونه ښیي دا څه علت دی بس په دې ښه دی خلک ماښامي ته یو شی بل شی وړي ماښامي کې ډېر قطعونه ماښامي کې ډېر او روژه هم د رحمتونو د برکتونو میاشت ده د هغې به هم پکې علت وي چې کارونه ښه کېږي بېشکه هر یو راځي بس د بوځګۍ کې وګوره یو رنګ کته دی روژه کې اووه اتۀ رقمه ترکاري دی ټول څه پیغام لري بس پیغام یې دا دی خلکو ته ولس ته بس درس وایي تعلیم دې وکړي دې ترکاري مرکاري نه هېڅ هم نه جوړېږي جوړېږي مونږ باندې پکې کړېږي دلته تا تعلیم کړی تر ما تعلیم نه دی بیخي خط باندې هم نه پوهېږي بیخي یعنې ښه پې باندې پښیمانه یې لږ نه ښه ډېر پښیمانه یم بس پسته پښیماني نو کومه ګټه بس بیا پستس پښیماني لري ځکه په دې چې اوس هم وخت دی اوس هم درس وایي مشکل خو نه لګي ننګرهار لیسې کې چې دی شپې لیسه شته هماغلته شپې لیسې کې خپل تعلیم شروع کړه نه کېږي کور مشکلات ډېر دي دا مشکل دی بس الله پاک دې د ټولو مشکلات حل کړي مننه وروره چې مرکه دې لومړي سر کې به دا ستاسو خپل نوم در واخلي عبدالرحمن نومېږم او کابل نه تعلق لرم دلته مې کاروبار سټارټ کړی دی سیخانو الحمدلله نن سبا سیخانو کار ښه دی شکر دی او پکې ښه ګټه کېږي موږ همدورو ته وایو چې دا سیخانو کار کوئ که دا نور کار کوئ څنګه دی مارکېټونه مې را روان دي دوی ته زه وایم چې بېرته مه ځئ همدلته خپل کاروبار جوړ کړئ 1000 روپۍ درته پاتې کېږي 1500 پاتې کېږي 100 روپۍ پاتې کېږي 150 روپۍ پاتې کېږي خو همدلته خپل ګزاره وکړئ همدا یې موږ وطن ده همدلته موږ ژوندي یاست همدلته کې موږ ګډه کېږو او څنګه دغلته حالات روان دي د کابل ولایت موږ د کابل ولایت خپله موږ دلته خپله کاروبار مهاجر راغلی نه وی ته موږ همدلته یاست موږ خپل همدې ذاتي یاست چې سایې کې مهاجرین کار کوي نور چې نه وي راغلي یا نه ډېر هلکان راغلي دي مهاجرین چې زړې خپله پتنګ دی هغوی ورته ته وایم چې خپل زړه مه پتنګوئ او کاروبار سټارټ کړئ انشاءالله تاسو خپله کاروبار چلېږي زموږ دلته 3 کاله کېږي دلته په سره کاروبار ښه سټارټ دی او الحمدلله ښه به کارونه کېږي روژه ماتي ته به څومره وخت پاتې روژه ماتي ته 15 شپږ دقیقې پاتې دي دې ټیم کې به ستاسو کار هم ښیي روژه ماتي کې موږ کار ښیي هغې نه پس بیا کار لږ سلو شي هغه نه پس بیا تراویح نه پس بیا خپله کار ښیي بنګه تر شلمي پورې درېږو الحمدلله موږ کار ښه دی او دا نورونه چې لګیا دي دوی کار هم الحمدلله ښه دی او خدای دې وکړي چې هغوی ته نور هم کار دی ورته روان کړي او موږ مهاجرینو ته وایو چې لاړ نه شي بېرته همدلته خپل کاروبار سټارټ کړئ 50 هم درته پاتې کېږي همدلته کار کوئ پردي غلامیان نه ښه ده خپل وطن کې تاسو اوسئ او خپل مزدوري وکړئ او دا ښه خبره ده او هیله ده چې تنګ شوی را سره نه یې او مننه چې مرکه دې مونږ سره وکړو او هیله ده د کار وخت مې درته نه یې نیولی نه نه وروره پیغام وسامان مننه وروره خدای په امان په اجازه السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام په خیر راغلی خیر اوسې څنګه یې کاکا ښه شکر دی خپل رب نه راضي وي ته جوړ یې په خیر یې شکر د مننه ډېر مصروفه ښکاري کاکا والله خو بس نازک وخت دی دا وخت لږ ذره مصروفیت زیات دی مصروفیت زیات دي که نه هغه زیات دی نو سمبوسې په څو ورکوې دانه دانه 15 روپۍ 15 روپۍ څومره وخت کېږي چې دلته سمبوسې خرڅوې کاکا دا 5م کال مې روان دی دلته دغسې کې ودرېږي ټول 15 کاله بالکل همدغسې باندې وته نوم دې راواخله کاکا نوم مو څه ده نوم مې عزت الله بابو دی عزت الله څه عزت الله بابو بابو صاحب نو د کوم ولایت ته تاسو ننګرهار ولایت د کومې ولسوالۍ خوږیاڼو ولسوالۍ خوږیاڼو کې د کوم ځای کږې بازار یم تاسو خو بیا ډېر د ښایسته ځي چکر د ساحې بس ته خپله ښه سړی ښایسته سړی ماشاءالله بس مننه کاکا سودا دې مو ورکوه که څوک سودا غواړي هغې کار نه به دې نه وباسو کار دې څنګه دی کاکا خپل رب نه راضي یم رب دې موږ نه راضي شي شکر دی که کوم پیغام لري کاکا لیدونکو ته یې وړاندې پیغام دا دی چې دا اوس نوي مهاجر راغلي دو باندې لږ پام کوئ څنګه پام څنګه پام چې څه وس د کېږي خپل وس ورسره وکړئ
خدای مهربانه چې کوم وس هم کېږي هغه خو به انشاءالله نه سپمو د خپل هېواد خپل وسو کې ورسره او خپل وطن ګل وطن دی دلته کارونه ډېر دي 100 کاله مخکې چې زه راغلم بیخي کاروبار نه و که نه اوس شکر دی دغه کې ما سره 11 کارګر کار کوي همدغه یو کراچۍ کې یو کراچۍ کې ما سره 11 کارګر کار کوي 11 کارګر 11 کارګر نه مو خدا دا بیل بیل کارونه کوي نه 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 ټول باندې یوه کراچۍ کې لګې دي پس ما ګودام دی هغې کې کارګر کار کوي دلته لاندې کار کوي دې ټوله تقریبا د 1300 روپۍ صرف د 2 معاش ډوله دي جوړېږي د ټولو دې کارګرو دا خو نه مو خدا ته بیا ډېره ګټه کوي پکې که نه کاکا خو به مشهوره مې دلته مشهور خو یم بابو باندې به مشهورې کاکا مشهور یم بلکل. ښه ډېر ښه او معلومیږي ستاسو هغه د سمبوسو شایقین زیات دي اول سر نه چې راغلو دلته ډېر بیروبار تاسې باندې کار به د ټولو خلکو انشاءالله دلته جوړېږي خو لږ تعامل پکار دی که نه صبر پکار دی چې صبر وکړي انشاءالله هر سړي ته به خدای پاک روزګار جوړ کړي ښه به شي انشاءالله کار به هم ښه شي کاکا د ټولو خلکو کار به انشاءالله مننه کاکا خدای پاک ده خدای پاک. السلام علیکم ورور وعلیکم السلام. څنګه یې ښه شکر دی الحمدلله. څنګه کوم ځای سره تعلق لري ورور کوز کونړ خیوي ولسوالۍ. کوز کونړ خیوې ولسوالۍ او کوز کونړ ننګرهار مربوط دی که نه او ګل دا مهاجر چې نوي راغلي دي کې فکر کوم راغلی او پاکستان نه راغلی. څومره وخت مو کېږي راغلی څلور میاشتې کېږي. او دوستانو اذانونه دي دا ورور به هم روژه ماته کړي مونږ به هم روژه ماته کړو بیا نور مرکه کوو نو او دعا به وکړو تاسې لکه چې ماته نه کړه مصروف هم ډېر ښکاري ورور دا بس اډر لګو ما لګې مې بل چېرته لیږي دا دغلته هلک ولاړ دی بس روژه ماته کي دلته د برګرو سره. دا چیه جوړوي دا سپیشل برګر دی چکن شامي چکن شامي او قربان. چېرته دې زده کړی دا کار دا مې پنجاب کې زده کړی فیصل آباد کې. څومره وخت تېر کړی پنجاب کې پیدایش مې د پنجاب د اوس راغلی ما پاکستان پنجاب کې د پیدایش ته مو مغلطه او مغلطه. څنګه خوشحاله یې خپل وطن کې نه الحمدلله ډېر خوشحاله یم. کار به دې ښه ځکه به خوشحاله یې بلې ډواله کار به دې ښه ځکه به خوشحاله یې ولا شکر دی الحمدلله ښه دی. انشاءالله کارونه وطن کې ښه دي او چې راځي انشاءالله څومره هېوادوال چې راځي نو ټولو به په خیر کار کېږي چې هغوی حوصله وکړي کار اول وخت نه وي تېز نو انشاءالله یو شامي برګر موږ ته هم در سره تیار کړو صحیح شکر باندې چې تیار دی. بس سمه ده موږ په تمه یو نو صحیح. دغه د دې ورور په خوله باندې شامي برګر یې موږ ته تیار کړ خوند به یې ګورو اوس چې خوند یې څنګه دی یو ځای به یې وخورو وخوره دې مو ښه سره ورور دا کاغذ خراب نه کړمه بسم الله الرحمن راوړه دا پلیټ ګرم به یې ډېر دلته دی هغې لږ دغه ډېر خوندور دي ماشاءالله لیدونکو نو راشئ سرکې چوک ته دغه ورور نه شامي برګر وخورئ د نوم به تاسو ته د خپله ورور ووایي چې څه په نوم باندې دی دا شامي برګر او دا کومه کراچۍ چې ودرولې د دې کراچۍ دغه نوم دی زما فاسټ فوډ نوم ته نو دی مسلم برګر هاوس دی دلته موږ ولاړ یو موږ ستاسو خدمت کوو.
لیدونکو مونږ نو روژه ماتی وکړه دا ورور هم ولاړ دی د روژه ماتي لپاره څه خوري ورور همدا کراچۍ ستاسې خپله د کراچۍ ته مو ولاړاست بالکل زما د دا کراچۍ کار دې څنګه ونن ښه و ټیټ ده ماشاءالله د روژې برکته کارونه کېږي او روژه خو د برکتونو میاشت ده روژې کې به خامخا کارونه کوي خوشحاله یې د کار نه دی نه ډېر زیات خوشحاله د کوم ځای د سرخود سخرود څومره وخت کېږي دلته کار کوي دا یو میاشت کېږي مخکې دې څه کول مخکې مستې خرڅول کوم ځای کې دلته چوک ښه ډېر ښه ډېر ښه پاکستان نه خو باندې راغلی نه نه وی پاکستان راغلی خو ډېر وخت 2014 کې 2014 کې بلې ښه نو لهجه دې اوس هم لږه لږه هغې خلکو ته پاتې کېږي او لږ لږ خبره کور هم دلته موږ اوس بیرته تللي پاکستان ته جره بیرته راغلي ښه اوس تازه چې راغلی کله راغلی چې راغلي 15 میاشتې کېږي دا تنا چې تللی وې دې کې څومره وخت پاکستان کې پاتې شوې دې کې 1.5 کال والا ډېره مسافري دې کړې نو 1.5 کال مسافري خو بس جره او جوټه خلک موږ ته مسافري شي موږ ته کور او مسافري یو شی که نه نه کور خو ښه بیا مور پلار وروڼه ټول ګورې که نه هلته خو سخته وي دا خو د سخته خو بس مجبوري سړی ځي اوس کار دلته ښه دی ځکه لږ دلته راغلی بس مننه ورله چې مرکه دې وکړه زموږ سره خدای په امان ژوندی اوسه السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه یې خیر جوړې بخیر شکر ده مننه روژه ماتی مو که په خیر او شکر دی الحمدلله کار کې هم دلته لګېږي او کار کوو څه کار کوئ کار دا سبزي ریړۍ باندې خرڅو څومره وخت کېږي تقریبا ملګرو خو ډېر کېږي زما تقریبا اول کال دی او اته نهه میاشتې ما کېږي مخکې هم څه کار کوو قاری صاحب مخکې ما چې دی دې نه مخکې مې وظیفه وه وظیفې نه مخکې مې چې دی درس و او بیا چې دی اوس دلته کار کوم ورسره درس وایم کوم پوهنځي کې پوهنتون دی خلاص مدرسه ده دیني دیني مدرسه دیني خو داسې علم دی چې هم په دې دنیا کې پکارېږي هم په هغې دنیا کې او شکر د ما نه یو څه وخت پاتې شوی او د ضرورتونو د کور مشکلاتو د وجې تقریبا 4 کاله منځ کې بیا چې دی دلته کار ته چې زه راغلم بیا مې کار هم کولو دا ورځ مې چې دی په 2 برخو وویشله نیمه ورځ کار نیمه ورځ درس درس کوم ځای کې وایي درس چې دی فی الحال دارالعلوم هاشمیه سرخود طرف ته درس یې کوم ځای پورې رسولی په خیر ما 3 درجه کتابونه دي او اوس فی الحال د روژې تفسیرونه یې هره مدرسې کې تفسیرونه شروع دي تفسیر کوم هغه درسونه یعنې د روژې دپاره په خپل ځای پاتې دي بعد د روژې نه او هغه خو داسې ده چې کالنۍ نصاب ده که نه مطلب ټول 7 درجې دي درجه په درجه سړی مخته ځي نو فی الحال زما 3 درجه ده بیا چې ختمیږي پس د هغې د روژې شعبان او رمضان چې دی تفسیرونه شروع کېږي اوس چې دی تفسیرونه شروع دي په ډېرو مدارسو کې ډېرو ځایونو کې شروع ما هم سرخود دارالعلوم هاشمي کې تفسیر شروع کړی دی ډېر ښه کار نه یې څنګه خوشحاله یې او الحمدلله رب نه راضي یو ډېر ښه که لیدونکو ته کوم پیغام لرې نو کامره ستاسې مخې ته د پیغام وړاندې کړي زه به دومره ووایم چې هېوادوال ډېر دغسې هېوادوال شته مونږ تاسې په ټولنه کې چې ډېر غریب دي وس نه لري روژه ماتی نه لري پیشلمي کې هم څه نه لري نو مونږ وایو چې لاسنیوی دي وکړي هر څوک تر خپله وسه چې څومره کم وي دې ته نه ګوري چې دا خو کم دی والا خپل وسه دې وکړي یو چا لاسنیوی دې وکړي د یو چا ماښامی دې رنګین کړي نو دا خبره همدا ده دا چې چا وسه یې باید دې وکړي ځکه د هر مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی بالکل بالکل نه وروره ښه پیغام دې وړاندې خیر اوسې بس مونږ هم دا اوس کار بند شو رش ډېر و او بس وطاقوت هم ځانونه ونه شو رسولی ځان را باندې وشو ملګرو ته مې ویل دلته بس ترتیب برابر کوي همدلته د روژه مونږ هم ولا همدلته سړک په سر باندې روژه ماتی وکړو ها خو بس ترتیب به درته برابر کړو مننه وروره مونږ روژه ماتی وکړو ژوندی اوسو بس مونږ روژه ماتی وکړو اوس به ځو ورو ټول به مونځونو ته ځو او مونځ به کوو تاسې به هم نه یې کړی نه اوس هم بس روژه ماتی وکړو دې نه بعد به مونځ کوو او بیا به چې دی چای مای ترتیب به رانیسو سمه ده انشاءالله مننه وروره چې مرکه دې وکړه خدای په امان اجازه
درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د جلال آباد ښار په سخرود سره کېږم تاسو ته د روژې په 9مه ورځ باندې چمتو کړې ده. نو هیله ده چې خپرونه مو تر پایه پورې را سره لیدلې اوسي او د خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي.